مسلمانانو ته به اسی یو خبر راغی کافر را روان دي، بس مسلمانانو به منډه کړي، کله به داسې منډې والي کله به داسې منډې والي چې څوک، یا به دغسې د خوشحالۍ خبر راغی نو بیا به منډې به یې والي او خوشحالي به یې مناوله، نور حقیقت ته به یې نه کتل چې دا حقیقت دی ریښه ده او که ریښه نه ده، خو بس داسې په منډه به شو. نو الله پاک ورته وایي تاسو منډې مه وهئ، که د خوشحالۍ خبر راشي که د غم خبر راشي تاسو هغې کې اولوالامر ته چې کوم هوښیار خلک دي هغوی ته رجوع کې، نو تاسو ته به د حقیقت پته ولګي چې خوشحالۍ خبر ریښه دی او که دروغ ده، چې ته ریښه پاس شوې که نه پاس شوې، هسې منډې ډزې کې، او که نه غم خبر دی نو چې د غم خبر دی نو تپوس وکړئ چې ریښه دشمن را روان دی او که نه دی. دا کمزوري وه، الله دا کمزوري مخکې بیان کړه. د نن سبق کې یو بله کمزوري ده، مسلمانان جنگ بدر مو شو الله کامیابی ورکړه مسلمانانو له په 2 هجرې کې، په 3 هجرې کې ورپسې غزوه احد شو، الله هغې کې مسلمانانو له کامیابی ورکړه. مسلمانانو کامیاب شو، کافرو شکست وخوړ، منډه یې کړې، چې منډه یې کړې نو په منډه کې کافرو پیغمبر علیه السلام له آواز ورکړ د قریشو سردار ابو سفیان وی را روان کال لبه بدر کې د سره بیا جنګي چیلنج یې ورکړ. پیغمبر علیه السلام ورته وی ټیک ده، دا غزوه احد چې شوی و دا شوال کې شوی و، د وړوکي اختر دا میاشت شوي، را روان کال په شوال کې به بیا چې دی نو جنګي. پیغمبر علیه السلام لاړ مدینې منورې ته، قصه ختمه شو، د کافرو زور ختم شوی و، خو داسې لږ لږ قبایل دا بودوان یو ځای بل ځای کې به ډاکې کولې، څه شوکې به یې کولې، څه بیا پیغمبر علیه السلام به مسلمانان لېږل او هغوی به دباول او هغوی سره به یې جنګ کو. هغه سریې وې داسې وړه وړه جهادونه، خو مسلمانان ډېر امن کې شو، عرب چې څومره وو هغه الحمدلله امن کې شو، مسلمانان خوشحاله ژوند تېرو. چې کال تېر شو اوس مسلمانان خو خوشحاله وو امن کې وو، نو چې داس کوم سړی په امن کې شو نو دی بیا جنګ نه غواړي، دی وایي چې بس ښه ورځې تېرېږي نو څه له جنګ کوو. نو مسلمانانو کې یو سستي شانتې راغله، ټیم خو را روان دی، چیلنج وخت دی، ورته یې ویلي دي چې را روان کال له به په بدر کې بیا مقابله کوو. پیغمبر علیه السلام مسلمانانو ته وی تیار شي، نو مسلمانانو بیا داسې دا بعضې کمزوري مسلمانان هغوی داسې لم لیټ کو. الله دا آیاتونه نازل کړل، ای پیغمبره فقاتل فی سبیل الله، ته د خدای په لار کې جنګ کوه، ته دوی پرېږده، ته ورځه که دوی د سره ځي او که نه ځي. غرض یې دا و چې ته روان شي دا ټول به د پسې رواني، صحابه ستا عاشقان دي، خو چې دا کمزوري که خلک ښکاره کوي په دې خپله کمزورۍ به ملامته شي بیا چې دا مونږ څه کوو. نو دا آیات هغه وخت کې نازل شوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام را روان شو، 1.5 کسان صحابه کرام یې ځان سره را روان کړل او بدر ته را روان شو. میدان بدر کې جنډې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ورکړې، ته به د لښکر مشر جنډې مشر به تی. میدان بدر ته رالل، هلته خیمې ولګولې او په انتظار دا د ذیقعدې میاشت وه، شوال پسې را روان شوي مخکې و، خو چې راتلل دلته ذیقعده وه. نو ذیقعده کې یا د وړوکي اختر او غټ اختر منځ کې چې کومه میاشت په دې کې دلته اخترونو په منځ کې دا دوی دلته پړاو واچو، خیمې یې ولګولې. 8 ورځې دوی انتظار کو چې کافر به راشي، قریش به راشي، جنګ به ورسره کوو. ابو سفیان را روان شو لښکر سره، مسلمانان 1.5 کسانو او هغوی 2.5 کسان را روان شو. یو وادي د مرء الزهران ورته وایي، هلته چې راورسېدل نو طبیعتونه یې ښه نو، د جنګ په موډ کې نو، ځکه بدر کې هم شکست خوړلی و، په احد کې هم شکست خوړلی و. اوس بیا یریدل او یره هغه هم الله دلته ښایي ما د هغوی په زړونو کې یره واچوله، بس کافرو په زړه کې الله یره واچوله د قریش.
داسې بانی یې لټولې. ابو سفیان دی لښکر ته وایي جنگ اله مزه کوي چې ښه شینکې وي، د علاقه شنه او ساروم سړېږي مړېږي او هغوی شوده کوي او مجاهدین هم شوده څکي، نو بدن کې طاقت وي، اله جنگ مزه کوي. علاقه هم اوچه ده، سارو خوراک هم نشته، زمونږ هم دغه حال دی. نو که خوښه مې نو واپس پشو. اوی خو د خدای نه دغه وخته خو را روان شي، غیرت را روان کړي، قومیتو نو را روان شي. بس هم د اقا ځای نه مرء الزهران چې کوم ځای و د هغې نه واپس شو. الله زړونو کې روب واچو او وتښتېدل لاړ. الله بیا مسلمانانو له کامیابي ورکړه، دا هم کامیابي ده، دشمن وتښتېد. او یو بله فایده مسلمانانو ته الله ورکړه. دغلته یو تجارتي قافله راله چې راله، مسلمانانو زر زر سوداګانې اغشتې او خرڅولې، سامان اغشته خرڅول اغشتل خرڅول. تاریخ لیکلی دی یو په 2 ګټه صحابه وکړه. نو کمال غنیمت میلاو نشو، نو بل طرف ته الله ولا تجارت کې ګټه ورکړه چې چا سره 10 روپۍ وي هغه 1000 شو، چا سره چې 1000 وي نو هغه 2000 شو. تجارت یې وکړه، ښه مزېدار کامیاب را واپس شو مدینې منورې ته. او هغه یره او خطره هغه هم ختمه شوه. بس دقه یو چیلنج و هغه هم ختم شو. بس مسلمانانو ته الله ډېر اطمینان ورکړ، کامیابي هم ورله، مال دولت هم راغی، هر څه وله الله ورکړل. خو دې ځای کې دا مسلمانانو ته الله وایي چې تاسو کمزوري ولې کوئ؟ او ای پیغمبره که دا مسلمانان کمزوري کوي او جهاد له نه ځي، ته روان شه، ته بیا ګوره تعالی زه کامیابي در کوم او کنه در کوم. او ورې کړه د کافرو په زړه کې الله روب داب واچو. یو نوم یې بدر صغرا دی او بل یې دی بدر ثانیه او یو بدر آخره او بل نوم یې دی بدر موعد. بدر موعد ورته ځکه وایي چې وعده شوی و ابو سفیان سره چې په دې ځای کې بیا جنګېږو، بدر کې به راجمع کېږو. نو دا بدر صغرا هم ورته وایي او بدر آخر هم ورته وایي، بدر ثانیه هم ورته وایي او بدر موعد هم ورته وایي. دا د بدر دا د دې جنګ نومونه دي. الله دغسې کامیابي مسلمانانو له ورکړه او دوی خدای پاک کافر خدای پاک ناکامه کړي.